راځئ را یو شي د پنجاب نه ازادي واخلو، په خپله خاوره خپل اختیار او خپلواکي واخلو، د دې فرعون د پنجرې نه خپل ځانونه خلاص کړو، بس د یو بل د ګریوان نه خپل لاسونه خلاص کړو. زما د قام په وسایلو خپل بچیان ساتي، د وسایلو مالکان خپل نوکران ساتي. کرانه ژبه پرې کوي دا به صفا وایمه، ستا په عین کې زه غدار یم رښتیا وایمه. د خپلې خاورې محبت او حفاظت مې ویل، پر هر پدار شوم غدار شوم حقیقت مې ویل. امن دلته بل وجنه، امن وینه بهیدنه، امن دلته سرې مرمۍ دي، امن دلته ورکېدل دي، د شهید کټ ته جړل دي. زه په دې هم نه پوهېږم چې دا زه ولې قید کېږم، جنګ خو ستاسو دی واکدارانو، بیا زه ولې قتلېږم. دلته جوړ یو مصیبت دی، لګېدلی عدالت دی، هغه خلک یې په دار کړ چې د جنګ نه یې نفرت دی. سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، محبتونه او خصاتونه ومنئ. خپرونه ده غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو، په ضلع مومند کې د لکړو په سیمه کې ناست یو او دلته ډېر ښکلی مازدیګر موږ را جوړ کړی دی، دغه ملګري دي. په مننه د ارشد جاني چې دغه ښکلی بنډار یې را جوړ کړو. د دې سیمې د دې علاقې موږ سره یو داسې زلمی شاعر، یو داسې لیکوال ناست دی چې هغه ډېر ښه شعر لیکي. د پښتون وطن درد ډېر په ښه طریقه باندې هغه په دې خپلو شعرونو کې رانغاړلی دی، کوشش کوي چې دغه ژبې له نور هم کار وکړي. سراج پرهر نومیږي، پرهر صاحب ډېره مهرباني چې وخت هم راکړو. ډېره مننه کوو د غازي نادان صاحب چې په دې لنډ تنګ وخت کې موږ راغلی وو. څه به غزل نظم څومره د نظم نه مخکې یو غزل در سره شریکوم چې یو چا د چا دپاره خپل سوچونه خرڅول، د خپل زړګي ګټول اندامونه خرڅول. یو چا د پښتو ژبې له خپل ځان په روپو خرڅ کو، یو چا به د پښتو په بل لفظونه خرڅول. او د پلار کار کالتوس او ټوپک او غاړکۍ وي او زوی به په مکتب کې کتابونه خرڅول. یو ورور به یې ویل چې محبت کول ګناه ده، بل ورور به یې د مینې تعویضونه خرڅول. او پر هر توبهګار نه شومه، زما په وس کې نه وه، یو ښکلي به په ما باندې نازونه خرڅول. ډېر ښه یار. نظم اورو، ډېره مهرباني. نظم عنوان دی ګیله. یا شاعرانو ورونو، ستاسو نه ګیله کومه، په هر ملک او په عالم دغه ناره کومه. د حق د لارې ناخبر عالمان یادوم، دا د جنت او د دوزخ ټیکهداران یادوم. په منبر کښېني او قارون یاد کی، مړ ابو جهل او فرعون یاد کی. ته د دې وخت دا ظالمان یاد کا، دغه بې رحمه جرنیلان یاد کا. د خولې نه داسې یوه ناره وباسه، دمه نه ځان وکړه ټپه وباسه. ملک صاحب ستا نه هم ګیله جوړېږي، ستا نه هم کلي کې لانجه جوړېږي. 100 روپۍ خوښې کې نفاق پیدا کړي، قسم په خدای کې اتفاق پیدا کړي. زه د دې وخت دا ناخبره شاعران یادوم، په شونډ او زلفو باندې مړه دا مجنونان یادوم. د لیلا مخ او سپینه غاړه شنه خالونه یاد کړي، بلې په غاړه لونګین زلفې تارونه یاد کړي. بس په لیلا او په مجنون باندې قصه ولیکي، یا د لیلا په سره جوړه باندې ټپه ولیکي. زما د قام د شهیدان ټول د ستاینې وړ دی، په شمع سوي پتنګان ټول د ستاینې وړ دی. دا د بارودو لمبو والي ګودرونه یاد کړئ، قرآن مکتبونه جوماتونه او کورونه یاد کړئ. په منظور جان پسې یو لویه قافله جوړه کړئ، د خپل وطن په خپلواکۍ پسې ټپه جوړه کړئ. دا کونډې خویندې یتیمان راته ډېر زور راکوي، د ګیلمن وینه په هر ساعت پیغور راکوي. دشمن کاکړ لالا مې دوی ته لا بدل پاتې دی، د شهیدانو پور مې دوی ته یو فصل پاتې دی. دشمن کاکړ لالا مې دوی ته لا بدل پاتې دی، د شهیدانو پور مې دوی ته یو فصل پاتې دی. د پښتونخوا په زرګونو انسانان وجلي، څومره ظلمي د بلور د خاندان وجلي. راځئ راځئ را یو شو د تورمخو فالسي ختمه کړو، د دې بې رحمه جرنیلانو چالاکي ختمه کړو. دغه تورمخې په موږ نشي راتلی، دغه سپې مخې په موږ نشي راتلی. دا د اسلام په نوم یو شور جوړ کړي، زما په مټو ځان له زور جوړ کړي. زما په قام کې څو ځوانان واخلي، دغه قام خرڅې ملکان واخلي. د دې دغه خوارې رنګ راوړي، بیا پښتنې خاورې له جنګ راوړي. دغه تورمخې په موږ نشي راتلی، دغه سپې مخې په موږ نشي راتلی. دا د اسلام په نوم یو شور جوړ کړي، زما په مټو ځان له زور جوړ کړي. زما په قام کې څو ځوانان واخلي، دغه قام خرڅې ملکان واخلي. د دې دغه خوارې رنګ راوړي، بیا پښتنې خاورې له جنګ راوړي. د یوه شهید لورکۍ همزولو ته قصه کوله، د کشرانو او مشرانو یې ګیله کوله. ویل زما بابا خو به تل ستاسو په سر ننګ کولو، د دې تورمخو پنجابیانو سره یې جنګ کولو. خو تاسو اوس هم لا بیدار نه یې، د خپل منزل په هغه لار نه یې. زما بابا لاړې اوبو یوړو، اسلام آباد د کوڅو سپو یوړو. په سموسو باندې ساتلي انسانان یادوم، دا د سرکار د دفترونو پیشوګان یادوم. چې مې په لر او بر پسې خبرې کوي، دا د پنجاب د کوڅو سپي دا ګلخانان یادوم. راځئ را یو شي د پنجاب نه ازادي واخلو، په خپله خاوره خپل اختیار او خپلواکي واخلو. د دې فرعون د پنجرې نه خپل ځانونه خلاص کړو، بس د یو بل د ګریوان نه خپل لاسونه خلاص کړو.
د دې فرعون د پنجرې نه خپل ځانونه خلاص کو، بس د یو بل د ګریوان نه خپل لاسونه خلاص کو. زما د قام په وسایلو خپل بچیان ساتي، د وسایلو مالکان خپل نوکران ساتي. کرانه ژبه پرې کوي دا به صفا وایمه، ستا په عین کې زه غدار یم رښتیا وایمه. د خپلې خاورې محبت او حفاظت مې ویل، پر هر پدار شوم غدار شوم حقیقت مې ویل. نورم څه یو څو شعره چې موږ چې د چا په سر به جنګ کولو، موږ چې د چا په سر به ننګ کولو، هغو زموږ سره جنګ کولو. پیسې خوږې وې زموږ د تره بچو ته، د ګلخانانو ځکه څنګ کولو. ارشد یادې که پیسې خوږې وې زموږ د تره بچو ته، د ګلخانانو ځکه څنګ کولو. زموږ په وینو چې خړوب شول کله، زموږ په وینو چې خړوب شول کله، د هغو غوړاڅکو به لونګ کوله. وینې زموږ نه نچوړ ځکه کړلې، د اسلام آباد دیوار له رنګ کولو. امن څنګه وي واکدار، امن څنګه وي واکداره، امن تور وي او که سپین وي، امن سور وي او که شین وي. د خوراک څه دي کبل څه شهیدانو ته ویل کېږي، امن نوم د جنازې دی یا د ډکې هدیرې دی، بیا خو ډکې هدیرې دي نو دا خلک ولې جاړي، بیا دا څومره امن غواړي. زه د جنګ څنګ کې پیدا شوم، زه د جنګ په څنګ کې لوی شم، امن څنګه معرفي کړم، په معنی یې څنګه پوه شم. امن دلته بل وجنه، امن وینه بهېدنه، امن دلته سرې مرمۍ دي، امن دلته ورکېدل دي، د شهید کټ ته جړل دي. زه په دې هم نه پوهېږم چې دا زه ولې قید کېږم، جنګ خو ستاسو دی واکدارانو، بیا زه ولې قتلېږم. دلته جوړ یو مصیبت دی، لګېدلی عدالت دی، هغه خلک یې په دار کړل چې د جنګ نه یې نفرت دی. دلته جوړ د غم تصویر دی، بس په هر کور کې ماتم دی، بس په هر مالت کې ویر دی. په واکدار باندې شکي یم، په واکدار باندې شکي یم، په مذهب یې پوه نه یم مسلمان دی که کافر دی. ای زما د قام ځوانانو ځان خرڅ نه کوي باتورانو، که د لر دی او که د بر دی، دا مې واورئ افغانانو، د تورمخو ټوپکې دی زما د قام بچیانو. زما ځانه درپسې یم، منظور جانه درپسې یم، تر د داره به ستا څنګ یم، تر زندانه درپسې یم. مور مې وایي چې په شا نه شي، پر هر جانه درپسې یم. نور د څه نور خو ډېر هر څه دي. کټ یو لږ ټیم له دا که زه چې ته مې خپل نکړې ارمانونو ته به اور ورته کړم، د محبت ټول کتابونو ته به اور ورته کړم. که ته مې خپل نکړې ارمانونو ته به اور ورته کړم، د محبت ټول کتابونو ته به اور ورته کړم. که ته خفه شوې د اسانه د رضا به دې کړم، د میکدې څلور ګوټونو ته به اور ورته کړم. او د دغه پیر نه نور سختونه تعویضونه نه کړم، چې کوم مې کړي تعویضونو ته به اور ورته کړم. او پر هره ستا د لاس خطونو ته نور نشم ژاړې، پر هره بس د شعرونو ته به اور ورته کړم. ډېره مهرباني وروره چې موږ سره کېناستې او وخت یې راکړ. مننه، ډېره مهرباني. ملګرو سراج پر هر را سره تاسو واورېدو، هر څومره هم که د دې دغه عمر ډېر کم دی، خو شعرونه او بیا د دې نظمونه د دې خبرې ګواه دي چې د دې پښتون وطن سره محبت کوونکي خلک او بیا داسې شاعران چې وینو ولس پر بیداریږي لازمي. په دعاګانو کې موږ سره یاد ساتئ. بریالي اوسئ.